البته په دې کې یوازې عبادت خونه نه ده، یعنی عبادت ځای نه ده، په دلته کورنۍ اوسېږي، ملکي کسان هلته ژوند کوي، ماشومان، ښځې، نارینه ټول. او هغه وخت کې چې دا مهاجرین ننوتلي دي ټول په کورونو کې وو او خواته یې په عبادت خونه کې وو. شاوخوا ویل کېږي چې 150 کسه مجموع کې اوسېږي. دلته ټول د سکانو کورنۍ ده او خواته یو دوه د مسلمانانو فامیلونه هم دي چې د دې عبادت خونې نه ساتنه کوي او هلته اوسېږي. متاسفانه تر اوسه پورې بې له شکه چې تلفات لري، د تلفاتو دقیق آمار نه دی معلوم چې څومره تلفات لري. خو امنیتي ځواکونه یو ساحه یې تصفیه کړې، یو ساحه لوی ده خو یو ساحه یې تصفیه کړې، یو تعداد کسان یې سیف یا امن ځایونو ته انتقال کړي دي او په دې تلاش دي چې تلفات ډیر نشي. ساحه کاملا ملکي ساحه ده د دې په خاطر، او ساحه هم دومره لویه یو اویلي ده او خواته یې اتاقونه دي، په هغه اتاقونو کې کورونه دي چې فامیلونه اوسېږي. Good morning,